پاکستان سوپر لیګ نه ټول بهرنیان لوبغاړي لاړل. دا چې دغه لوبغاړو ولې یاد لیګ په نیمایي کې پرېښودو په دې ویډیو کې به تاسو ته روښانه کړو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د کرکټ د جالب معلوماتو لپاره زموږ دغه چینل درسره هرومرو سبسکرایب کړئ. ویل کېږي چې یو شمېر بهرني لوبغاړي د پي ایس ایل څخه لاړل خپل هیوادونو ته او پي ایس ایل یې په نیمایي کې پرېښودو. نو یاد لوبغاړي ځکه خپلو هیوادونو ته لاړل تر څو هغه مشهور مرض چې وبا په نامه دی نن سبا ډېر زر یو بل ته انتقالېږي هغه پکې خپور نه شي او د مرګ باعث ونه ګرځي. د یادونې وړ ده چې په پروني میچ کې د ملتان او پېښور زلمو لوبډلو ترمنځ ترسره کېده. په ګراوند کې هیڅ کوم نندارچي نه لیدل کېده او بال به چې د نندارچیانو چوکۍ ته لاړو نو لوبغاړي به ورپسې خپله راتلل او بال به یې پیدا کوو. نو د دغې مرض د وجې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې چې هیڅ کوم نندارچي به ګراوند ته نه پرېږدي تر څو هغه د وبا په نامه مرض یو بل ته په اسانۍ سره انتقال نشي. نو دا اوس زموږ د نن ورځې راپور د نورو داسې جالبه راپورونو دپاره زموږ دغه چینل سره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.